السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. احسان الله احسان یم د کلام ادبي ملګري پاڼې نه. ملګرو لکه څنګه تاسو ته پته وه چې موسی په دغه خپرونه کې د ښه لیکوال څخه نوستایر جوړوو، نو په دا سلسله کې نن موږ یو نوستایر جوړ کړی دی د فرهاد ارماني څخه. نو غواړو چې فرهاد ارماني موږ څخه ښې ښې غزلې شریکې کړي. مننه کوم احسان صاحب چې تاسو موږ له وخت راکړو. غزل نن ډېره مننه ټولو ملګریو. بس دا را نوي شیونه خو نشته، یو غزل دی. غزل نه پاسه ملګری نظم وختونه کیا بېلوي. ارشاد غزل څه دا ډول دی چې په ژوند کې په ما راغله ناکامه زندگی، په ژوند کې په ما راغله ناکامه زندگی، مرګي را شوه مې خله غلامه زندگی. ډېر ښکلی. مننه و چې وک اختیار د نورو مونږ تش په نوم یادېږو، چې وک اختیار د نورو مونږ تش په نوم یادېږو، د بل په خوله به ونکړو ګمنامه زندگی. محفل زمونږ زندان دی، هتکړۍ مو مشغوله ده. محفل زمونږ زندان دی، هتکړۍ مو مشغوله ده، بیا ولې یاروې مونږ په بګرامه زندگی. مننه چې جانان که د اغیارو نه لاس واخیستو په جار، جانان که د اغیارو نه لاس واخیستو په جار، لوګې به ترېنه ځکم سر عامه زندگی. ای خدایه روح مې ماخله بس جانان مې را روان دی، ای خدایه روح مې ماخله بس جانان مې را روان دی، او د وخت نه مازدیګر نه تر ماښامه زندگی. اخري هغه رای پکې چې فرهاده مرګ مو خوښ دی، مرګ دې راشي مونږ دې واخلي. فرهاده مرګ مو خوښ دی، مرګ دې راشي مونږ دې واخلي، او د بل دد ته کوې نه شو مدامه زندگی. نظم څه دا ډول نظم دی چې عنوان یې تو ډولې وی موقفان، چې د ستا ډولې و راویستل د کلي، او زما په سپین لباس وتل د کلي. د ستا ډولې و راویستل د کلي، زما په سپین لباس وتل د کلي، له تا له جنګ ګاډي تیار ولاړو، په قبر خلک مې په قطار ولاړو. له تا له جنګ ګاډي تیار ولاړو، په قبر خلک مې په قطار ولاړو، له تا وربلې په نخرو جوړوو، زما کفن یې په رورو جوړوو. هلته په تا باندې سازونه کېدل، دلته په ما باندې ویرونه کېدل، هلته په تا خلکو تمبلونه وهل، و دلته په ما خلکو مخونه وهل. هلته په تا خلکو تمبلونه وهل، دلته په ما خلکو مخونه وهل، هلته چې تا بنګړو له شور ورکړو، دلته مې خور چغو له زور ورکړو، له تا په چم کې له ټپې اواز شو، دلته زما د مورکې اواز شو. هلته چې تا بنګړو له شور ورکړو، دلته مې خور چغو له زور ورکړو، له تا په چم کې له ټپې اواز شو، دلته زما د مورکې اواز شو. هغه ټفس عجیبه ټپه وه، یو مین وکړله خوږه ټپه وه، ویلې واده یې کړې زړه پې مشي، تا یو مین مړ کړو خوږه پې مشي. ویلې واده یې کړې زړه پې مشي، تا یو مین مړ کړو خوږه پې مشي. اول دې مور او بیا دې پلار مړ شه، او خیرې کوم ستا نوې یار مړ شه. اول دې مور او بیا دې پلار مړ شه، او خیرې کوم ستا نوې یار مړ شه. ته له دردو له درده څه خبره، له پرهرو له درده څه خبره، له ماتو زړو له درده څه خبره. هغه مین څه قیمتي خبرې تا ته یې کړې حقیقتي خبرې، درته یې وویل چې ارمان دې مړ شو، هغه د شنو سترګو جانان دې مړ شو. هغه مین څه قیمتي خبرې تا ته یې کړې حقیقتي خبرې، درته یې وویل چې ارمان دې مړ شو، هغه د شنو سترګو جانان دې مړ شو. خو لنډه دا چې ستا ډولې مخکې شوه، د ارماني د جنازې مخکې شوه. کیسه مې دلته ختموم فرهاده، خو یو نصیحت درته کوم فرهاده، د دغو خلکو سره مینه مکه، بیا که مزې خبره سپینه مکه. شوم لیونی کمیس یې کړې، سور ستارې کمیس یې کړې، ښه په سیالې کمیس یې کړې، او د مرینې کمیس یې کړې، او سپینې سینې ته یې پیریانو ونیومه. ډېر ښکلی، ډېر ښکلی. ډېره مننه فرهاد صاحب د وخت راکولو.